د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ګې یا ګه د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا ګ توری دی. دا غشي چې له پاس لور نه پیل کیڼې خواته تاو شوي، دا راښیي چې ګ توری دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، د ګ توري ترڅنګ ټکي ټکي ګ لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ګ توری داسې ډک کړئ. د ګ توري شکل دې وپېژنده. اوس د ګ توري په غږ خبرې کوو. ګ د ګومنځ په سر کې د لیکل شوي ګ غږ دی، لکه ګومنځ. ته ووایه ګومنځ، بیا ووایه ګومنځ، ګومنځ. ته اوس داسې نومونه واخله چې د ګ توری یې په سر کې راشي. ګ ګومنځ، ګ ګیره. ګورئ، دا ګومنځ ده. لاستی یې شین رنګ لري، غاښونه او څوکې یې تور رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه ګومنځ رنګوئ. وایې به چې دا یې ولې رسمه کړې ده؟ دا یې ځکه رسمه کړې چې د ګومنځ په کلمه کې یو ځل د ګ توری راغلی. دا ګومنځ ده. دلته د ګومنځ په کلمه کې یو ځل د ګ توری راغلی دی. دغه په سور رنګ د ګ توری چې یوازې راغلی دی. ګورئ، دلته هم ګومنځ لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ګومنځ لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، د ګومنځ پیل له همدغه ځایه څخه پیل کیږي. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه ګومنځ رنګوو. له دې ټکي پیل کوو. د ګومنځ لاستي ته شین رنګ ورکوو. شاباس، د ګومنځ پیل له همدغه ځایه څخه وکړئ. غاښونو او څوکو ته یې تور رنګ ورکوو. داسې. اوس راځو لومړني کتار ته چې په ښۍ خوا کې یې لومړی یا اول ګ توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ګ توری لیکل شوی دی. د ګ په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي ګ په سر ګ ولیکئ چې لیکل مو زده شي. مونږ ګ لیکل زده کوو. ډېر ښه، ګ دغسې لیکل کیږي. مونږ د ګ توري لیکل زده کوو.
ګورئ دا د ګومنځ د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ګومنځ کلمه لیکل شوې ده. د ګومنځ په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ګ توري په سر کې، د م توري په سر کې. اوس د ګومنځ د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، ګومنځ لیکل زده کوو. شاباس، اوس مونږ ګومنځ لیکو. ګومنځ دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ګ توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي ګ په سر د ګ لیکل زده کړو. شاباس، ګ لیکو. مونږ د ګ لیکل زده کوو. ډېر ښه، ګ دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ګومنځ کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ګومنځ د هر یوې سپینې کلمې پر سر ګومنځ ولیکو. مونږ ګومنځ لیکل یادوو. شاباس، ګومنځ لیکل یادوو. ګومنځ لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ګ توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ګ یې تور دی. او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ګومنځو د کلمو کتار دی چې د ګومنځ لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ګ او د ګومنځ دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ.
شاباس ګ لیکو. د ګ لیکل زده کوو. مونږ ګ لیکو. شاباس مونږ ږمنځ لیکل زده کوو. مونږ ږمنځ لیکو. ږمنځ دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسید نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د ګ توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر یو ګ په سر ګ ولیکو. لیکل یې زده کړو. موږ د ګ لیکل زده کوو. ګ دغسې لیکل کیږي. مونږ ګ لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ږمنځ د کلمو کتار دی. اوس د ږمنځ د کلمې په سر لیکو چې د ږمنځ لیکل مو زده شي. آفرین. ږمنځ دغه شان لیکل کیږي. ږمنځ لیکو. د ږمنځ لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ د ګ توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ګ توری لیکو چې د ګ لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ګ لیکل زده کوو. ګ دغسې لیکل کیږي.
مونږ ګلي کو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ ګومنز لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ګومنز کلمه ولیکو چې د ګومنز لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ګومنز دغه شان لیکل کیږي. ګومنز لیکو. د ګومنز لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ګ توری چې نومیږي دی او داسې لیکل کیږي، او د ګومنز کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.